دا یو بټي به لوګان راکړم د کیلو پیاز راکړم پیسو لږ کار خراب دی دا لاکډاون دی که نه دا ختم شي نو پیسې ولې هله درکړم ځکه چې پیسې نشته کارونه ولاړ دي نو پیسې نشته نو پیسې به د ټول پس درکړم ښه دا کاته کې به راته شي ټیک ده لوګان نه واچو پیاز راکړم زما جي شازلي نوم دی او ناګومان عیساخیل حمید د دې ځای اوسېدونکی یم کاروبار زمونږ جي د رینټ کار کاروبار دی مونږ دا ګاډي خلکو ته په رینټ باندې ورکوو پېښور صدر کې مونږ کاروبار کوو زمونږ کاروبار چې څنګه د دنیا کې د ټولو خلکو کاروبار متاثره دی نو دغسې پکې زمونږ هم کار متاثره دی د وبا په وجه باندې چې کوم د کرونا وایرس دا وبا راغلی ده د دې په وجه چې دا کوم خلک متاثره شوي دي نو په هغې کې مونږ هم متاثره داسې یو چې زمونږ کاروبار دې ټیم کې په ټپه باندې ولاړ دی چونکې کوم کسټمر چې زمونږ ګاډي به استعمالول خلک به ګرځېدل په ګاډو کې زمونږ خلک ځي لاور ته اسلام آباد ته یو خوا بل خوا خپل کارونو پسې ځي زمونږ نه ګاډي په رینټ بوځي هغه خلک هم په کورونو کې ناستل نو چې څوک په یو ګاډي باندې د رینټ پیسې ورکوي نو هغه ګاډي نه بوځي ځکه چې هغه وایي چې زه په ګاډي کې ګرځم نه نو څه کوم چې تا نه ګاډي راکړم نو که چا سره زمونږ ګاډي چا موږ نه بوتلي مو نو هغې موږ ته راوستل واپس یې موږ ته ودرول چېرې تاسو خپل ګاډي واپس واخلئ او دې کې په موږ باندې ډېر غټ لوډ د دې شي را روان دی چې زموږ کوم دفتر دی د هغې کرایانې په موږ باندې راځي کوم کسان ډرایوران چې موږ سره کار کوي هغه ډرایوران ته موږ تنخواګانې اوس هم ورکوو لګیو د جیبه ورکوو دې کې بعضې ګاډي موږ سره داسې دي چې هغه موږ د بینک نه په لیز باندې اخیستي دي د بینک لیز ګاډي چې کوم دي نو د هغه موږ سره ګاډي په کور ولاړ دي د هغې قسطونه موږ بینک ته جمع کوو نو دغه بینک ته چې کوم قسطونه ځي دا هم زموږ د جیبه ځي نو د دې شي نو هغه دغه په موږ باندې ډېر زیات را روان دي حالان کې انکم شته نه او خرچي د کور هم روانې دي دغه دفترو کرایان هم ورکوو او دا ارث په موږ باندې روان دي چلیږي دا ټول زموږ د رینټ کار ملګري دي دې کې زموږ دا څه کسان داسې دي چې دا موږ سره ډرایوران دي څه کسان داسې دي چې د هغې خپل یو ګاډي نیم دی هغې هغه ګاډي چلوي لګیا دي موږ سره دغسې زموږ د دفتر نه آوټ کوي نو دغه کسانو کاروبارونه هم ولاړ دي او کاروبارونه په ټپه باندې ولاړ دي د نن هم ما د دوکان نه چې کومه سودا راوړله نو هغه دوکاندار ته ما دا وویل چې یار تاسو ما سره قرض که کولی شئ خو بیا درنه سودا وړم چې قرض نه نو ماشومان دي بس ناست پئ بس څه نشته نه به خورو نو دوکاندار ښه دی هغه موږ سره پیژنګلو دی نو هغه موږ ته قرض باندې سودا راکړله او سودا موږ نن هم کور ته په قرض باندې راوړله نو بس صورتحال دغه صورتحال دی نو بیا به موږ دغه مسلو سره مخ یو چې بس هېڅ دغه نشته نو نوره داسې څه دغه نشته حکومت خو هم داسې څه دغه موږ ته نه راکوي ځکه چې هغه کوم دغه ورکوي نو هغه چاته ورکوي چې هغه د هغې سره دغه موږ ته خو ظاهري دا ښکاري چې دوی سره ګاډي دي یا دا دي یا دا دي خو زموږ خو دا د مزدورۍ ګاډي دي موږ خو په دې باندې مزدوري کوو نو هغه مزدوري په موږ باندې دې ټایم کې بند ده او موږ ته دې ټایم کې هېڅ انکم نه راځي